راځئ له خیره سره به تاسې به هم ووینو چې دا ماښامنۍ میله څنګه وي. ډېره غټه غونډۍ ده راوختلو. دا د لمر ننداره وینئ، لمر څونه ښایسته منظره جوړه کړې. ذکرا وایي څنګه ښه یخ دی، اور برابرېږي. د دې بوټونه مو واچول ډېره مننه. سلامونه او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. دا څو ورځې کېږي چې ذکرا هم نه وله او زویا هم نه وله، نو نن بیا زویا او ذکرا دواړه راغلي دي. نو یو ځای د شیدو پارټۍ ده، نو غواړو چې دورې ولاړ شو. ماښام هم دی، تقریبا لمر لوېدونکی دی. د ماښام د ژمي میله به وکړو یو ځای. زما ورور یو ځینې نور ملګري ورسره وو، وایي راسه موږ د شیدو میله کوو. نو روان یم دورې سره د زویا او د ذکرا. نو راځئ له خیره سره به تاسې به هم ووینو چې دا ماښامنۍ میله څنګه وي. نو دقیق ادرس هم نه دی را معلوم، خو بیا هم هغه ساحه مې لیدلې ده. نو پر دغه فواره به را وګرځېږم. هم ناوخته دی، داسې نه وي چې ادرس راسه ورک شي. نو فقط دا یي چې ماښام د باندې اور بلی، په ازاده هوا کې اور بلی، نو بس کیمپینګ ورته ووایاست په یوه اصطلاح. نو لږ تیز به ولاړ شم، نو داسې نه وي چې لمر ولوېږي. میله خو اصلا د لمره بعد یي، ځکه دا د شپې میله ده، خو چې وختي مې ور ورسېږو او ساحه در باندې ووینم، د غره شاوخوا دلته کښېني، داسې خوندور لمر دی. مخامخ بلاکونه هم په جوړېدو دي. دې ته ولاکه چې کوم بلاکونه وایي. شاوخوا لاره بنده وه د دې بلاکو سره، نو داسې لرې ورباندې را وګرځېدلم. لمر وینئ نو ښایسته منظره لري. فکر کوم اوس مې ادرس ته ځان برابر کړئ. د دې غرو د دې غونډیانو شاوخوا دلته خلک کښېني. نو دا عموما دا کیمپینګ یا د شپې میلې چې دي، دا په افغانستان کې ډېرې کمې دي، او د ورځې میلې بیا د هغو نه ډېرې دي. ټول دنیا به فکر کوم افغانان زه هم ډېرې میلې کوي د ورځې، او نور شپنۍ میلې ډېرې کمې دي. اوس لا بیا هم ځینې خلک دغه ته ځي، څه یې بولي، شاغ او دغو ځایو ته ځي، کله کله د جمعې یا د پنجشنبې شپه ورې تېروي. واټر پارک دی دا راسته لاس کې، یو حوض دی، خلک ورته راځي، او ښه چمنیانو شیان هم لري. ادرس یې راکړئ. دلته لوړ ختلي دي دا میلیان، داسې چې دا ځایونه ټول ورمعلوم وي. ګوره دا اوس صحیح لاره ده، که په باران کې راشې که په هر شي کې راشې، مقصد مشکل نه وي. ډېره غټه غونډۍ ده، دې خوا ته زه هم نه یم راغلی. ډېره غټه غونډۍ ده دا، دغه ځای هم نه دی. وینې لاندې عینو مې نه ټوله معلومېږي. ګورو چې څنګه میله کېږي. تاسو راسره پاتې شئ. لمر هم تقریبا په لوېدو دی. دا لاره یې داسې څرخولې ده، کنې لوړه غونډۍ ده ډېره. راوختلو. دا د لمر ننداره وینئ، ډېری خلک راغلي دي. دې فکر کومه دې خواته دی، دا راوختلو لوړ دې خواته وګورئ. لمر څونه ښایسته منظره جوړه کړې. ذکرا وایي څنګه ښه یخ دی. ښه یخ دی که بد؟ دې خواته وګوره، دې خواته، دې خواته څونه ښایسته لمر دی.
هغه ټوله د کار موټران دي په عینو مینه کې چې کار کوي اور برابرېدي. د دې بوټونه مو واچوه بالا به اور به په بل کړو. ښه ښایسته به اور به واچوو. هم خو د پیرکو غر یې هو مخ هم خو د پیرکو غر دی. ځای بدلو نو دا ځای نه دی خوښ ویو نه لري. دې ځای اور وړو بل ځای ته. ویې دې خوا اوس هغه اور یې په دغه کې واچوئ هغه ګرم دی وړلی هم نشي اوس یې ځغلی شه. دلته بیا د غرو نه ښه منظره یې داسې معلومېږي لکه د کابل وزیر اکبر خان تپه.
تقریبا میله پای ته ورسېدله، بجې هم پاو بالا 8 بجې دي. نو بېرته تاکېږو. نو موږ خو واقعیت هم ښه خوند پر واخیستی، په اخري کې ښه انګار شو، نو ښه بانډار هم پر وکړئ. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.